ډاکټر هارډول شیپمن د تاریخ تر ټولو مشهور او خونړی ډاکټر یادیږي. ډاکټر شیپمن د انګلستان په هایډ نومي یو کوچنۍ سیمه کې چیرته چې یوازې 30,000 خلک اوسېدل ډاکټري کوله. هغه په دې سیمه کې د معالج ډاکټر په توګه کار کاوه. ډاکټر شیپمن په یاده سیمه کې 23 کاله ډاکټري وکړه چې په دې دوران کې هغه تر 250 ډیر خلک په مرموز ډول په قتل ورسول. هغه دا قتلونه د 1995 نه تر 1998 کال پورې ترسره کړي ول. شیپمن به د قتل لپاره د ډیر عمر لرونکي ښځې او نارینه په نښه کول تر څو د مرګ وروسته وښیي چې د یاد کس مرګ په طبیعي ډول د ډیر عمر درلودلو له امله رامنځته شوی. هغه به له مرګ وروسته د مړي کورنۍ ته قناعت ورکاوه تر څو مړی د دفن کولو په ځای په اور کې وسوځوي او د کورنۍ د قناعت وروسته به شیپمن په خپل لاس مړی په اور کې سوځاوه تر څو د مرګ وروسته هیڅ ډول ثبوت پاتې نشي. هغه به له خپلو مریضانو سره ډیرې ښې اړیکې جوړولې او د هغوی کورونو ته به یې تګ راتګ هم کاوه تر څو د مریض د کورنۍ غړي او اقتصادي حالت معلوم کړي. کله چې به هغه د مریض په اړه ټول معلومات راغونډ کړل له هغه وروسته به یې مریض ته د درملو په بهانه زهر ورکړل او هغه به یې له منځه یووړ. دا چې د مریضانو عمر به ډیر و نو خلکو به هیڅ ډول شک هم نه کاوه. ډاکټر شیپمن به د تل په څیر په پوسټ مارټم یا له مرګ وروسته معایناتو کې وښودل چې د یاد کس مرګ د ډیر عمر درلودلو له امله رامنځته شوی. خو په اول ځل په 1998 کال د مارچ په میاشت کې ډاکټر لیندا رینالډ چې د ډاکټر شیپمن کلینیک ته مخامخ په یو بل روغتون کې دنده کوله د شیپمن د مریضانو په ډیره مړینه اندېښنه وښوده. هغې ادعا کوله چې شیپمن چې کوچنی کلینیک لري په وروستیو 3 میاشتو کې د هغه 14 مریضان مړه شوي چې په همدې دوران کې په هغه روغتون کې چې ډاکټر لیندا دنده کوله چې د شیپمن له کلینیک 3 ځله لوی و یوازې 14 کسان مړه شوي وو. دا شک هغه وخت نور هم زیات شو کله چې معلومه شوه چې شیپمن ټول هغه 14 کسان چې په وروستیو 3 میاشتو کې مړه شوي وو په اور سوځولي دي. ډاکټر لیندا خپله اندېښنه په یو راپور کې له ټولو هغو معلوماتو سره دا هم لیکلي وو چې د شیپمن په 14 مړو کې ډیری یې د ډیر عمر لرونکي ښځې وې چې په خپلو کورونو کې مړې موندل شوي وي. هغې دا راپور د مانچسټر دولتي ادارو ته وسپاره. ډاکټر لیندا ادعا کوله چې په کور کې د مریضانو د مرګ په وخت هغوی په عامه توګه د خوب په ځایونو کې پراته وي خو د ډاکټر شیپمن ټول مریضان چې مړه شوي ول په عجیب ډول په پاکو جامو کې په څوکۍ د ناستې په وخت کې خپل ژوند بایللی و. او بله حیرانونکې خبره دا چې د هغوی د مرګ په وخت کې به ډاکټر شیپمن د هغوی په کور کې موجود و او یا به لومړی کس و چې د هغوی کور ته به داخلېده. د دې رپورټ په اساس د پولیسو له لوري یوه څېړنه هم وشوه خو د ډاکټر شیپمن په خلاف کوم مضبوط ثبوت پیدا نه شو او 1 میاشت وروسته څېړنه ختمه شوه. له دې څېړنې وروسته ډاکټر شیپمن 3 نور قتلونه هم وکړل خو د نیول کېدو وخت یې نږدې و. د شیپمن اخرنی ښکار 80 کلنه کاتلین ګرانډي وه چې د 1999 کال د جون په 24 نیټه په خپل کور کې مړه وموندل شوه او دلته هم شیپمن هغه وروستی کس و چې کاتلین یې په وروستي ځل لیدلې وه. خو ډاکټر شیپمن د هغې د مرګ لامل هم د ډیر عمر درلودل یاد کړل. د وژل شوې 80 کلنې کاتلین لور انجیلا واډروب چې په خپله یوه وکیله وه د خپلې مور ناڅاپي مړینې ورته شکونه پیدا کړل. له دې وروسته د پولیسو یوه بله څېړنه هم پیل شوه چې په هغه څېړنه کې پولیسو د وژل شوې 80 کلنې کاتلین ګرانډي مړی له قبر نه راوویسته او د اټاپسي لپاره روغتون ته انتقال شو. له معایناتو وروسته معلومه شوه چې د کاتلین په مړ وجود کې د هیروینو ډیر زیات مقدار ولیدل شو کوم چې شیپمن له مرګ وړاندې کاتلین ته ورکړي وو. دا څېړنه لږ نوره هم وغځېده او بالاخره ډاکټر شیپمن د پولیسو لخوا ونیول شو او ثابته شوه چې ډاکټر شیپمن تر 250 ډیر کسان د مرګ تر غېږې رسولي وو. محکمې ډاکټر شیپمن ته 15 وارې د مرګ سزا واوروله یعنی تر څو چې شیپمن ژوندی وي له زندان څخه د باندې نشي وتلی. خو په 2004 کال کې ډاکټر شیپمن په زندان کې دننه ځان په خپله پانسي یا زندۍ کړ او په دې سره د یو خونړي ډاکټر کیسه د هغه په مرګ پای ته ورسېده. خو تر اوسه معلومه نه شوه چې هغه دا قتلونه ولې او د څه لپاره کړي وو.